السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو نفر په قوم سید نه وي خو مور بي بي یې سید وي، نو آیا دغه نفر هم د سیدانو مبارکانو په مقام کې برخه لري که یا؟ آیا موږ ته پکار ده چې د دغه نفر هم د غونه احترام وکړو لکه د سیدانو ده؟ او دغه نفر وایي چې زه سید یم، او که دغه نفر وایي چې زه سید یم، د ده غاړې بندېږي که یا؟ حال دا چې پلار یې نه دی سید، مور یې سیده ده. محترم وروره، حضرت امام شعراني صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه، چې هغه یو ډیر لوی عالم او یو ډیر لوی امام او د طریقت یو ډیر لوی شیخ مبارک تیر شوی دی او ډیر مشهوره شخصیت دی. هغه مبارک په خپل کتاب لطائف المنن الکبرى کې لیکلی دي، وای الله جل جلاله زما سره دا احسان کړی دی چې زه د سیدانو ډیر زیات احترام لرم. دا یو الله جل جلاله یو عطا ماته کړی ده، دا یو نعمت دی الله تعالی ماته عطا کړی دی چې زه د سیدانو ډیر زیات احترام لرم. که څه هم هغه سید یوازې که څه هم هغه سید یوازې د مور د خوا سید وي، د پلار د خوا نه سید، یوازې د مور د خوا سید وي، خو بیا هم زه دغه اندازه احترام کوم د عین هغه د سیدانو په شکل باندې، ځکه چې د ده بدن ته خو هم هغه اجزا د سیادت را نقل شوي دي، نو د مور په واسطه باندې، نو د ده دغو نه احترام زه کوم لکه څنګه چې د سیدانو احترام کوم. دا د الله جل جلاله یو عطا ماته شوې ده، او پر دې باندې بیا ډېرې خبرې نورې هم کړي دي، او بل یې دا ویلي دي چې الله جل جلاله ما سره دا احسان کړی دی او دا نعمت الله تعالی ماته عطا کړی دی چې زه د سیدانو سره ډیر محبت لرم، که څه هغه سیدان پر شریعت باندې برابر نه وي، که څه هم د سیدان هغوی استقامت پر شریعت باندې ونه لري، یعنی د شریعت څخه مخالف کارونه پکښې کې وي، د شریعت څخه مخالفتونه پکښې کې وي، خو زه د هغو نه اندازه احترام کوم لکه دغه نورو سیدانو. په دې وجه باندې هیڅ وخت زما د بغض د سیدانو سره نه پیدا کېږي. او دی وایي حضرت امام شعراني صاحب مبارک وایي دا ځکه چې سیدان چې دي هغه خو ټوله د خپل نیکه حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت لري، او څوک چې د الله جل جلاله او د خدای د رسول سره محبت ولري د هغه سره بغض کول ناروا دي. نو خود به د انسانان څخه ګناوې کېږي، خود به مخالفت ځینې کېږي، انسانان خو معصوم نه دي، د ګناه څخه معصوم نه دي، خو چې څوک د الله جل جلاله او د الله د رسول سره محبت لري د هغه سره بغض نه دی روا. بیا پر دې باندې نور هم دلایل ویلي دي، پر دې باندې ډېر تفصیلي بحث کړی دی. نو خلاصه د خبرې دا سول چې د سیدانو سره احترام پکار دی، عزت پکار دی، ډیر احترام پکار دی، که څه هم یوازې هغه د مور د خوا سید وي، او د سیدانو ډیر عزت او احترام پکار دی، هغه که څه هم دی په ظاهره باندې د شریعت سره مخالف وي یا د شریعت سره مخالفتونه پکښې کې وي، خو بیا هم احترام لازم دی.